دی چې څنګه د سود خور ها کارډونه وګوري کوم چې پر تاغه د بار ملک نه رالیږلو نو دی په لیدو سره د ده په کیوي چې خبره ته پام شي په هغه ټولو کارډونو باندې مخور په یو ځای باندې لګېدلو د دې په لیدو سره د پزړه کې شک را پیدا شي او د دې په باره کې د سود خوره د ستپوسه بغیر په خاموشۍ سره په هغې کارډونو په لیکل شوي پتې باندې تلو فیصله وکړي یوه شپه دی چې کله په خپل ګاډي کې روان نو په لاره کې د یو کس ته پام شي کوم چې د بل ډرایوره ګاډي پټۍ لګیایي البای کس په شیشه ته روان شي چې هغه کس په لنډ لیدو سره د ده په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي ها هلک څوک بل څوک نه بلکې د شاګرد ماجو و پوهېږي نه چې دا څه روان دي ولې چې د یو کاله پورې د هغوی سره هیڅ قسمه څه رابطه نه وه شوې په تپوس سره هغه ورته وایي هغې کلب ته په تلو سرې د غلط ټریننګ او د غلط چلونو د وجې داسې زخمي شومه چې جګړه خو لا ډېره لرې خبره ده ګرځېدی هم نه شومه او مجبورا واپس دغه لار ته راغلمه د دې پورېدو سره د ال زړه مات شي او د دې نه پس ال په څو پسې په ګرځېدو شي دی چې څنګه څو را معلوم کړي نو هغه ورته هم خپله د درد نه ډکه کهاني بیان کړي هغه ورته وایي د ستا تلو نه پس کله چې زه نوي کلب ته لاړم نو د دغه کلب مالک د طاقت او د غصې دپاره ماله قسمه دویانې راکولې چې په انکار کولو سره هغه زه په خپلو کسانو باندې داسې ووالم چې ټول عمر دپاره د کونډۍ نه اخلاص کړم دغه واړه په دې حالت کې په لیدو سره ال سخت مایوسه شي او پوه شي چې دوی یوازې پرېښودل زما د ژوند د ټول نه غټه فیصله ده په دې غوسه کې ال د دغه کلب په مالک پسې تلو فیصله وکړي خو هلته کې په ورتلو سره دغه کسان په وخلو باندې رابار کی او دومره زخمی کی چې وګه ورله ماته کی دا کلب مالک دومره طاقتور وي چې دی په پولیس باندې هم گرفتار کی په دې خبره وی دی بغیر د اجازه زموږ کلب ته راننوتلو یو څو ورځې پس ال په خپلو ټولو پیسو باندې یو پریس کانفرنس جوړ کی د انټرویو په وخت کې صحافیان د ده نه سخت سوالونه شروع کی هغوی د تا ویډیوګانې وښایي په لومړنۍ ویډیو کې ماجو ښودلې کېږي په کوم کې چې هغه په زوره باندې یو بیان ورکړی وي او د دې خبرې اقرار یې په خپله خوله باندې کړی وي په ال باندې چې کوم الزامونه لګېدلي دي هغه ټول ټیک دي موږ به یې غلط استعمالولو او د مړ خولې ته به یې ورنږدې کولو د ویډیو په کتو سره خلکو لا په ال باندې سخته غوسه ورشي خو چې څنګه بیا بله ویډیو ورته وښایي په کومه کې چې هغه یتیمانان ماشومان ښودلي کېږي کوم چې دا د سړک نه روچت کړي وي او کور یې ورله ورکړي وي د ویډیو په ختمېدو سره د هغې ټولو خلکو په سترګو کې اوښکې راشي کوم چې باده نفرت کو په خاموشۍ سره ال په خپله باندې خپله کهاني بیانول شروع کړي چې څنګه ما دغه واړه د غلا او د خیر غونتې د سقادتونو نه را بهر کړل او خوراک او ټریننګ مې ورله ورکړ ما چېرې هم دغه یتیمانان واړه غوا کړي نه دي او نه مې په دوی باندې په زوره باندې جګړې کړي دي هغه خلکو ته دا هم واضحه کړي چې د بل کلب مشر ماجو د دروغ په بیان باندې مجبوره کړو دا د په خپله خوښه باندې نه دي ورکړي هغو په خپله باندې په خپلو کسانو باندې نشي کوي د دې دپاره چې په غوسه کې جګړه کوي د دا بیان تر دې پورې وایرل شي چې په ټول ملک کې خور شي چې څه د وجې د ادارو والا په کلب باندې تحقیق شروع کړي چې څه د وجې په یو څو ورځو کې هغوی ګیر شي د میډیا او د خلکو د یېرې د وجې د کلب مالک مجبورا سو او ماجو واپس ال ته حواله کړي او په دې سره په مزه هر څه راښکاره شي یو څو هفتې پس سو د هسپتال رابار شي خو د هغه په کونډۍ کې اوس هم لا زخم پاتې خو د مخکې نه حوصله مضبوطه شوي د هسپتال نه پر وتو سره د هغه د ټولو نه اولنۍ خواهش ماجو سره ملاوېدل وي کوم چې د غلا د جرم د وجې په جیل کې قید و دواړه وروڼه چې څنګه یو بل ته مخامخ شي نو د خوشحالۍ د ظاهرولو دپاره الفاظ ورسره نه وي خو په سترګو کې یو بل سره خبرې کوي سو ماجو سره واده وکړي وي زه به د علم محنت چرې هم ضایع نه کړمه او قسم وخوري وي زما باقي ټوله زندګي صرف او صرف جګړو ته وقف شوه زه به یوه ورځ خامخا دا ثابتومه چې استازي نو محنت چرې هم ضایع نه ځي د دې نه پس سو هر څه پرېږدي او صرف ټریننګ شروع کړي هغه شپه ورځ ته ګوري نه او د سخت محنت او د درد او تکلیف باوجود هر ورځ ټریننګ کوي د 2 کالو پورې دی د یو څیز هم پروا ونه کړي او اخر هغه ورځ راشي چې سو په ملکي سطح باندې د جګړې دپاره تیار شي د مقابلې پر ورځ باندې سټیډیم د خلکو ده لاسو د پلقانه داسې شلیږي او په لکو خلک نیغ په نیغه د ټي وي په سکرینو باندې دا مقابله ګوري او په جیل کې ماجو هم په وړوکې غونډې ټي وي باندې دا مقابله ګوري د سو مخالف دغه نه سیوا طاقتوري چې څه د وجې په اولنۍ راونډونو کې سو سخت زخمی کی سو د خپل اړخه پوره کوشش کوي خو د هغه زخمی خپه هغه سره ملګرتیا نه کوي خو چې څنګه اخري راونډ راشي نو سو په خپل پوره طاقت سره د استاد ښودلي شوي ټکنیکونه خپل ذهن ته راولي او یو داسې سوک ورله ورکړي چې څه د وجې مخالف یې په ځمکه باندې راوغورځېږي او په دې کې اواز راشي وي قصه ختمه په دې سره په سټیډیم کې موجود د هر چا په خوله باندې صرف یو اواز وي سو هغه کس له شکست ورکړه کوم له چې تر اوسه پورې چا هم نو ورکړي اوس سو د یو بدعمله هلک نه د خلکو دپاره یوه نمونه جوړه شي په جیل کې موجود ماجو د خوشحالۍ د لاسه په ژړا شي او په دې کې یو څو کاله
کال پس حکومت اخر د ال ها کلب دوباره کولو کې کم چې د 2 کالو راسه بندو د خلکو هغه اعتماد کم چې د بل کلب ول د ویډیو د وجې تبو برباد شو هغه واپس بحال شي او کلب دوباره د خلکو نه ډک شي دا ځل نور هم مضبوطه او د ډیرو فیسونو سره ماجو هم خپل سزا مکمل کی او د جیل بار ته روزي او یو ځل بیا د خپل رور سوغونته د پروفیشنل بوکسینګ غازو کی دا کہانی مونږ ته خای چې مهنت ایمانداری او د سی لارې والے استاد خامخا د کامیابی د پاره پکار دا درې وانه هغه سيزونه دي کوم چې هر قسمه انسان بدلولی شي تاسو ته دا نانه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای